پاکستانی سندرغاړې نازیه اقبال وایي خاوند می کوروالی کې په زیتونو غوړوي. نازیه اقبال چې پاکستانی سندرغاړې ده په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د واده له ژوند څخه ډیره راضي ده او د خاوند سره یې اړیکه نوره هم ټینګه شوې ده. نوموړې وایي خاوند یې د کورنۍ نږدېوالي په مهال له زیتونو غوړي کاروي او دا کار د دوی د اړیکې فضا نوره هم آرامه او خوږه کړې ده. هغې څرګنده کړه چې د زیتون غوړي نرموالی آرامتیا او طبیعي احساس زیاتوي او د همدې له امله دواړه لوري ځانونه ډېر نږدې احساسوي. د هغې په وینا د خاوند خوښي هم ډېره لوړه شوې او د اړیکې کیفیت یې ښه شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې عادت له امله د دوی ترمنځ باور او مینه نوره هم ټینګه شوې ده ځکه دا کار یوازې فزیکي نه بلکې عاطفي نږدېوالی هم پیاوړی کوي. هغه وایي کله چې خاوند په پوره مینه دا کار کوي نو د اړیکې رومانتیک اړخ ډېره ښکلې بڼه خپلوي. خو هغې په خندا سره زیاته کړه چې له دې سره یو کوچنی مشکل هم پیدا شوی دی. وایي خاوند اوس دې ته دومره عادت شوی چې نور پرته له دې ځانګړې تیاری نه غواړي او اړیکه پیل کړي. پیغله وایي همدا عادت کله نه کله د وخت په لحاظ د سختۍ سبب شي ځکه هر ځل باید ځانګړی بندوبست وشي او د دې لپاره لږ چمتووالی وخت غواړي. چې کله خاوند یې دغه کوچنی رسم هیر کړي نو په خندا ورته وایي بس نن نه کېږي بندوبست نشته. خو سره له دې نوموړي ټینګار کوي چې د دوی په اړیکه کې دا یو خوندوره کوچنی عادت ګرځېدلی دی چې دواړه پرې تفاهم لري او د ستونزې په توګه یې نه ګڼي. وایي ډېر وخت خندا او مسکا پیدا کړي او د یو بل ترمنځ فضا نوره هم ګرمه کړي. هغې وویل ځینې وختونه د دې کار له امله د دوی خبرې هم اوږدې کېږي ځکه دواړه پرې ټوکې کوي او په دې توګه د اړیکې دوستانه بڼه لا ټینګه شي. د هغې په وینا د مینې ژوند همداسې کوچنی ټوکو او ځانګړو عادتونو سره خوږیږي. په پای کې نازیه اقبال وایي چې هره کورنۍ ژوند ځانګړي عادتونه لري او تر ټولو مهمه دا ده چې دواړه کسان په ګډه پرې خوښ وي. د هغې په باور که مینه درناوی او تفاهم وي نو کوچني عادتونه نه ستونزه جوړوي او نه فاصله بلکې اړیکه لا پیاوړې کوي.